رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یو لار باندې روان دی، یو قبرستان دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې د قبرستان ته ورسېدی، یوه ښځه یې ولیده، یو قبر ته ناسته ده، ژاړي. داسې په ارمان ژاړي، داسې په ارمان باندې ژاړي، داسې یو عامه ژړا ده، یو د چیغو ژړا ده. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ولیدل، بلا ورته وویل ای خورکۍ، ای زنانې، د الله تبارک وتعالی څخه وبېرېږه، دا معنی چې د الله حکم پر ځای کړه او صبر وکړه. دا مصیبت در باندې راغلی دی، دا درد در باندې راغلی دی، صبر وکړه. فقالت الیک عني فانک لم تصب بمصیبتي. دی ورته وویل تا ته زما درد نه دی رسېدلی، ما په زړه کې کم درد دی، تا ته دا درد نه دی رسېدلی، دا نه د خبره، دا د الله رسول دی. ښه زه ستاسې یوه پوښتنه کوم، دا څنګه عجبه نه ده؟ دا امتي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راولي، دا نه پېژني دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا په دې خاطر باندې دا دوکاندارۍ موږ شروع کړي دي. دا موږ دا په د خلکو کې ځان د ملک ځان معلوموي، خان ځان ملا ځان معلوموي. نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عامو صحابه کرامو چیش به نه و، فرق به نه و. ناولده سړی چې به رالی، ټوله صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رنګ باندې وه. زموږ دوکاندارۍ دي، ستۍ بېدینۍ دي. تاسې په لنګوټه شرمېږئ، تاسې په ښه مبارکه ږیره باندې شرمېږئ، نو تاسې د اغیارو په رقم جوړ کړئ. موږ په سنت طریقه باندې پاتې سو، ولن له اسمانه لا خلک پېژني، مولوي صاحب دی، دا مقتدی. که نور د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دا رقم وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په رسول الله عاشقان وه، ټول رنګونه دا رقم وه. هېڅ نه معلومېده چې پیغمبر علیه اسلام کم یو دی، نه معلومېدله. چې ناولده سړی به رالی، هغه به حیران سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خبرې وکړي، بیا چا پېژندی؟ دا د الله رسول دی. ځکه د ده خبرې دی وې، د ده خبرې دی وې لکه دغه مبارکې خولې څه چې هغه قیمتي ملغلرې راوځي. هر سړی په پوهېدی چې دا رسول الله دی. دا خبرې د عام سړي نه دي، دا د پیغمبر خبرې دي. نور پر نه دا رقم لنګوټه وه چې در دا نوره یې لنګوټه غټه تړلې وه، نه ژره در دا نورو خلکو بدله وه، نه شکل بدل و، نه نالي و چوکۍ و بالښت در دا نورو خلکو بدل و. د منبر په حالت کې یا د بیان په حالت کې معلومېدی چې دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم. په عام اوقاتو کې نه معلومېدی، ځکه دا ښځه ورباندې خطا وتله. دا مؤمنه ښځه ده، مسلمانه ښځه ده، په دې نه ده خبره چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت راته نه سوه پوه. دا په غم کې وله، کېدله انسان دی په دې وخت کې عاجزه ده، نه سوه پوه. ولی ورته ته په ما څه خبره یې؟ زما خو داسې نازک زوی وفات سوی دی، زما خو دی قریب وفات سوی دی، زما په زړه کې درد دی، ته زما درد تا ته نه محسوسوې، ته به خود ما ته دا خبرې کوي چې صبر وکړه، الله جل جلاله څه اجر وغواړه، صبر وکړه. دا ښځې دا خبره ورته وکړه. فقالت الیک عني، تا ته زما خبرې تا ته څه در معلومېږي؟ ته ما ایلکه، ته ما څه کوې چې ما ته دا خبرې کوې؟ فانک لم تصب بمصیبتي، تا ته هغه درد و تکلیف نه دی رسېدلی چې کوم چې ما ته رسېدلی. ولم تعرفه فقیل لها انه نبی صلی الله علیه وسلم. صحابي مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وخېرتل، دا څنګه خبرې کوې؟ د الله رسول ته دې جواب څنګه ورکړي؟ دا خو د الله نبی دی، دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دې چې دا خبره واورېدله، په دی وخت ورته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړې، دی ډېره خواباله سو، بس فورا راله چې ډېره روبېدابي دې وکړه. فاتت باب النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې ته راله. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزي وګوره، ملنګي یې وګوره، دې ته ملنګي وایي. فلم تجد عنده بوابین، چوکیداران نه دي ولاړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دروازه باندې، ګاټ نه دی ولاړ، خلک نه دي ولاړ، بس ساده دروازه ده، بس یو پرده پر ځړېږي، دا د الله د رسول کور دی. ګورې بیا کم تعلیم دی موږ ته. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ډېرې نخرې او کیسې میسې نه خوښوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی چې د عامو خلکو په کار یې دغه د شانه سره دا مناسبه ده چې دی سهولت مؤمنان ته ورکړي چې هغه د سره د خپل عذر دته ووایي، د خپل مشکل او درد دته ووایي. الا ماشاءالله په څو ځایو کې بیا د ځان حفاظت که سړی وکړي پروا نه لري. فلم تجد عنده بوابین، چوکیداران نه دي ولاړ، خلک په دروازه نه دي ولاړ، ګاټ نسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله. فقالت لم اعرف، ای د الله رسوله نه مې وپېژندلې،
نه سوم پوه د درد و د غم حالت و نه سوم پوه چې ته د الله رسول یې، نو زه د خپلو خبرو معافي غواړم. فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا نه کړه ځینې بعد، هېڅ شکایت یې نه ورته وکړي، هېڅ بده خبره یې نه ده ورته کړې، نه د الله د رسول د عادت. ورته ویل وایي ګوره الله جل جلاله چې سړی په غم کې ولویږي، په د اوله موقع کې سړی د غم یا تازه الله په دې باندې سړي ته ډېر اجر ورکوي. وروسته خو سړی صبر سي. نو اوس د هر چا چې پلار مړي چې کال 2 کاله 15 کاله تېر سي، بیا نه ژاړي، بیا نه چیغې وایي، نه نارې وایي، نه ژاړي. صبر د اول وار چې د غم تازه یې په کنټرول کوه، له خولې غلطې خبرې مه باسه، شکایت د الله تبارک وتعالی مه کوه، د الله نافرماني مه کوه، غیر شرعي کارونه مه کوه. په دغه اول مهلت کې الله تبارک وتعالی صبر، دغه صبر دی چې د دې صبر بیا بدله جنت دی. حدیث شریف روایت بخاري او مسلم دواړه کړی، متفق علیه روایت.